د خبرونو سرټکي مو د ایراني سرحدي ساتونکو لخوا په ډزو کې د 10 افغان وګړو وژل. فراه کې د طالبانو د پولیسو قومندانۍ اعلان کړی چې دغه کس ایران خاورې ته د ننوتلو پر مهال د ابو نصر فراحي له بندره د ایراني سرتیرو لخوا په ډزو وویشتل شول. د طالبانو په وینا 2 نور پناه غوښتونکي ورک دي. میدان ورزشی افغانستان به میدان شلاق زدن تبدیل شده. جایی که ما میخواستیم صدای شادی ورزش بشنویم اما حالا فعلا صدای دد تحقیر میپیچه. د خوست په لوبغالي کې د یو سړي قصاص. ځایي سرچینې وایي چې په وژنې تورن کس د یو 14 کلن هلک لخوا په ډزو قصاص شو. طالبانو د قصاص د زرګونو خلکو د سترګو په وړاندې ترسره کړی. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د عمل غیر انساني وبله. از نحوه د هغوی له چلنده وپوهېدم چې پر دوی هیڅ باور نشي کېدی. د پاکستان او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو 4م پړاو پای. پاکستاني رسنیو ویلي د ریاض خبرې اترې په چټکۍ او پرته له کوم پرمختګ پای ته ورسېدې، خو د طالبانو یو چارواکي امو ته ویلي چې هیڅ معلومات یا نښه نشته چې وشي خبرې اترې پرته له کوم پایلې پای ته ورسېدلې وي. او په غزه کې د اسرایلو د بریدونو دوام. د نړیوالو فشارونو سربیره اسرایلي ځواکونو د غزې په ختیځ کې په لویه کچه عملیات پیل کړی. هممهاله د لبنان په سویل کې د اسرایلو ډرون بریدونو ته دوام لري. سلامونه، وخت مو پخیر. د امو 8 بجو خبرو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه 11 د لېندۍ چې برابریږي 2 دسمبر. اوس هم بشپړه خبرونه. زه سادیه طاهري. په فراه کې د ایراني سرحدي ساتونکو په ډزو کې د هیواد 10 وګړي ووژل شول. فراه کې د طالبانو د پولیسو قومندانۍ اعلان کړی چې ایراني سرحدي ساتونکو د فراه له ابو نصر بندر ایران ته په ننوتونکو کډوالو ډزې وکړې چې په پیل کې 11 کسان ووژل شول. د طالبانو په وینا د 2 نورو کډوالو لا درکه دي. په فراه کې د طالبانو د پولیسو قومندانۍ ویلي دي چې دې کسانو هڅه کول چې په غیر قانوني ډول ایران ته ننوځي. دا پیښه تېره شپه رامنځته شوې. ایراني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو یو سړی د خوست ولایت په لوبغالي کې د زرګونو کسانو د سترګو په وړاندې قصاص کړ. د طالبانو سترې محکمې د یو خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې دا سړی منګل نومېده او د خوست علي شیر ولسوالۍ د یو اوسیدونکي د وژنې په تور تورن و. سیمهییزو سرچینو امو ته ویلي دي چې دا سړی د یو 14 کلن هلک لخوا په ډزو قصاص شو. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د طالبانو د عمل غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو اصولو خلاف وبله او له طالبانو یې وغوښتل چې د اعدام سزا ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په تیرو 4 کلونو کې د منګل سربیره 11 نور کسان هم د خلکو په وړاندې قصاص کړي دي. دا انځورونه ښیي چې د خوست اوسیدونکي د قصاص د پریکړې د عملي کېدو د لیدلو لپاره د دې ولایت لوبغالي ته ډلې راټول شوي. طالبانو نن سه شنبه مخکې له غرمې د خوست ولایت په لوبغالي کې د زرګونو خلکو د سترګو په وړاندې د قتل په تور یو سړی قصاص کړ. د طالبانو د سترې محکمې د خبرپاڼې پر بنسټ دا سړی منګل نومیږي چې د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکی دی او د خوست ولایت د علي شیر ولسوالۍ یو اوسیدونکی په ډزو وژلی و. هغه نن د خوست په لوبغالي کې د زرګونو خلکو د سترګو په وړاندې قصاص شو. د پیښې ځایي سرچینو او عیني شاهدانو امو ته ویلي چې دا کس د یو 14 کلن هلک لخوا چې د قرباني د کورنۍ غړی و قصاص شو. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د طالبانو د عمل غندلی او هغه یې غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو اصولو خلاف وباله او له طالبانو یې غوښتي چې سمدلاسه د اعدام سزا ودروي. طالبانو په تیرو 4 کلونو کې د منګل د سزا د حکم د پلي کېدو ترڅنګ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د زرګونو خلکو د سترګو په وړاندې 11 کسان اعدام کړي دي. د امو موندنې ښیي چې طالبانو په دې کلونو کې د 100 څخه زیاتو قصاص د حکمونو ترڅنګ 29 د سنګسار حکمونه او 4 د دیوال لاندې کولو حکمونه هم صادر کړي دي. په
په تیرو 4 کلونو کې د قصاص سزا د پلي کولو سربیره طالبانو په ټول هیواد کې د 248 ښځو په ګډون له 1550 څخه ډیر کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د کارپوهانو په وینا دا سزاګانې د قضایي سیستم په چوکاټ کې په غیر عادلانه او غیر قانوني ډول ترسره شوي. د هیواد اوسیدونکي هم د طالبانو لخوا د خلکو بدني سزا غیر عادلانه ګڼي او ټینګار کوي چې طالبانو افغانستان د خلکو لپاره په زندان بدل کړی دی. میدانهای ورزشی افغانستان به میدان شلاق زدن تبدیل شده. جایی که ما میخواستیم صدای شادی ورزش بشنویم اما حالا فعلا صدای درد تحقیر میپیچه. کشورهای اسلامی نگاه میکنن ولی چیز نمیگن، این اسلام نیست. میدان‌های ورزشی میدان شلاق زدن زنان و مردان تبدیل شده. طالبان هر روز به دلیل مردم را مجازات میکند، ظلم بیشتر میشود. جهان به ویژه کشورهای اسلامی فقط تماشا میکند. این حقوق بشر کجاست؟ چرا هیچ سزا بلند نمیشود؟ د طالبانو لخوا د هیوادوالو د بدني سزا له 4 کلونو څخه زیات وخت راهیسې د نړیوالو غبرګونونو سره مخ ده او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار بنسټ او د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون نړیوالو سازمانونو په دوامداره ډول د طالبانو د عمل غندلې او د بندولو غوښتنه یې کړې ده. خو طالبان وایي د هغه څه پلي کول نه ودروي چې دوی یې شریعت بولي. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله راپور ورکړی دی چې په ریاض کې د طالبانو او پاکستان خبرې اترې بیا پایلې پای ته رسیدلې. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د خبرو اترو د پړاو لنډ او په چټکۍ او پرته له پرمختګ پای ته ورسېده. خو د طالبانو یو لړپوړی چارواکی له امو سره په اړیکې کې د مذاکراتو دوام ته له اشارې پرته ویلي دی چې هیڅ معلومات یا نښه نشته چې د ریاض ناسته بیا پایله وشي. د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د طالبانو او پاکستان ترمنځ د 3 پړاوونو خبرو اترو وروسته سرچینو امو ته تایید کړه چې سعودي عربستان غواړي دا کړکیچ حل کړي او د پاکستان او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو کوربتوب وکړ. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې طالبانو او پاکستان په ریاض کې د نا اعلان شویو خبرو اترو لنډ پړاو ترسره کړ. خو دا خبرې اترې په چټکۍ او پرته له پرمختګه پای ته ورسېدې. د سعودي عربستان د غوښتنې پر بنسټ دواړو خواوو هوکړه کړې چې د ریاض ناسته به په پټه پاتې شي او جزئیات یې خپاره نه شي. اوس د طالبانو یو لوړپوړی چارواکی امو ته وایي چې ناسته لا تر اوسه یوې روښانه پایلې ته نه ده رسېدلې. سعودي عربستان له پاکستان سره یو امنیتي تړون لاسلیک کړی، هغه تړون چې له مخې پر یو خوا برید په دواړو برید ګڼل کیږي. په همدې حال کې اسلام آباد پر پاکستان بریدونه د افغانستان له خاورې ګوري. خو سعودي عربستان د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره د خبرو اترو غوښتنه کوي. هم مهاله سیاسي کارپوهان وایي د کړکیچ په اوسني حالت کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ هر ډول خبرې اترې به بې پایلې وي. مشوره هاست که سبب نرسیدن به یک هدف صلح در منطقه و همچنان به یک فیصله که به نفع افغان ها و به نفع پاکستان باشه صورت نمیگیره. د ډان نیوز د راپور له مخې سعودي چارواکو د ناستې په دوام کې وړاندیز کړی چې پاکستان د پولې هاخوا ترهګرۍ په اړه د خبرو اترو له دوام سره هم مهاله د دوه اړخیزه سوداګرۍ د بیا پیلولو اجازه په پام کې ونیسي. خو اسلام آباد دا وړاندیز رد کړی دی. سربیره پر دې طالبانو تر اوسه د خبرو اترو د دې پړاو په اړه رسماً څه نه دي ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د طالبانو څخه د اسلام آباد غوښتنه دا ده چې TTP وروسپاري یا یې د پاکستان له پولې لرې د افغانستان ځینو برخو ته ولېږدوي. خو طالبانو ویلي چې د اسلام آباد غوښتنې نشي عملي کولی. په ورته وخت په داسې حال کې چې د استانبول خبرې اترې له ځنډ سره مخ شوي، روښانه نه ده چې د سعودي منځګړیتوب به د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچ حل وي که نه. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیره د ډونالډ ټرمپ سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړه چې هغه داسې سپارښتنه کړې چې پر هغو هیوادونو دې پراخه د سفر بندیز ولګول شي چې ګواکې خطرناکه کډوال امریکا ته لیږي.
د یو افغان وګړي لخوا د امریکا ملي ګارد پر 2 غړو د ډزو په غبرګون کې کریسټي نویم ټینګار وکړه چې د امریکا د حکومت لومړیتوب د امریکا وګړي خوندیتوب دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې هم ویلي دي چې د ټرمپ اداره د ټولو هغو افغان وګړو بشپړه بیاکتنه کوي چې د بایډن ادارې په بهیر کې امریکا ته ننوتي دي. د یو افغان وګړي لخوا د امریکا د ملي ګارد د 2 غړو د ډزو په اړه غبرګونونه لا هم پراخ دي. د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لیدنې وروسته د امریکا د کورني امنیت وزیر کریسټي نوم اعلان وکړ چې هغې د هغو هیوادونو په اړه د پراخ سفر بندیز لپاره سپارښتنې کړي دي چې د هغو په باور خطرناک کډوال امریکا ته لیږي. د امریکا د کورني امنیت وزیر ویلي چې د بایډن ادارې نږدې 100,000 افغان وګړي د متحدینو د هرکلي په عملیاتو کې امریکا ته راوستل چې ډیری یې د پوځي عمر لرونکي سړي وو چې پرته له هیڅ ډول لومړني ارزونې مخکې ننوتي دي. کریسټي نوم د امریکا د کورني امنیت وزیره President Trump is absolutely correct to stop all asylum. ولسمشر ټرمپ سم وایي چې ټولې پناه غوښتنې او اړوندې پروسې باید ودرول شي. باید خلکو ته د ننوتو اجازه ورنکړل شي، په ځانګړي ډول هغو کسانو ته چې له ناامنه هیوادونو راځي او موږ یې ښه پلټنه نشو کولی تر هغه چې ډاډه شو چې دا خلک څوک دي او بشپړه څېړنه یې وشي. په ورته وخت کې د سپینې ماڼۍ ویاند اعلان وکړ چې د ټرمپ اداره د ټولو هغو افغان اتباعو بیاکتنه کوي چې د جو بایډن د ادارې پر جریان کې متحده ایالاتو ته داخل شوي او هر هغه څوک چې ملي امنیت یا امریکایي اتباعو ته ګواښ رامنځته کوي به وشړل شي. هغه په واشنگټن ډي سي کې د ملي ګارد د 2 غړو د وروستي ډزو په اړه وویل چې بریدګر یو افغان تباه و چې د 2021 کال په سپتمبر کې د بایډن ادارې له افغانستان څخه د ګډوډ او ناکام وتلو وروسته متحده ایالاتو ته ننوت. د ټرمپ اداره اوس د ټولو هغو افغانانو بیاکتنه کوي چې د جو بایډن لخوا هیواد ته راوړل شوي وو. هر هغه څوک چې ملي امنیت یا زموږ وګړو ته ګواښ رامنځته کوي وبه ایستل شي. ولسمشر ټرمپ د 3مې نړۍ له هیوادونو د بهرنیو وګړو ننوتل هم په دایمي ډول ځنډولي دي چې متحده ایالاتو ته لوړ خطر رامنځته کوي. د امریکا د کورني امنیت وزارت مرستیال هم ټینګار کړی چې د کډوالۍ د تیرې لسیزې پالیسۍ که قانوني وي یا غیر قانوني عادي خلکو ته زیان رسولی، د خلکو د ژوند طرز یې بدل کړی او ملي امنیت ته یې ګواښ پیښ کړی دی. هغه زیاته کړې چې د متحده ایالاتو اوسنۍ اداره د دې زیان رسونکو پالیسیو په پای ته رسولو سره د امریکا خلکو ته لومړیتوب ورکوي. دا غبرګونونه داسې مهال وړاندې شوي چې رحمان الله لکنوال چې په هیواد کې د CIA ملاتړ شوی واحد پخوانی غړی و، تیره اونۍ په واشنگټن ډي سي کې د متحده ایالاتو د ملي ګارد پر 2 سرتیرو ډزې وکړې چې یو سرتیری مړ شو. له دې پیښې وروسته د متحده ایالاتو د کډوالو ادارې د ډونالډ ټرمپ په امر د افغانانو لپاره د ځانګړي کډوالۍ ویزې یا SIV په ګډون د کډوالۍ غوښتنلیکونو پروسس بند کړی دی. له دې سره د متحده ایالاتو د کډوالۍ قضیې لرونکي ټینګار کوي چې د یو کس جرم باید د ټولو د سزا لامل نشي او د قضیو بندول د دوی ژوند په خطر کې اچوي. له افغان خاورې د تاجکستان په سرحدي سیمو کې د بریدونو له امله چې پکې 15 چینایي وګړي ووژل شوه، د طالبانو او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو خبرې اترې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په دې خبرو اترو کې امیر خان متقي د سیمه ییزه او ثبات لپاره د طالبانو او د دوشنبې ترمنځ په ګډه همکاري ټینګار وکړه او ویلي طالبان چمتو دي چې د سرحدونو د امنیت د پیاوړتیا، ګډو څیړنو او د ناوړه عناصرو په وړاندې له تاجکستان سره ګډ اقدام وکړي. په ورته وخت کې په دوشنبې کې د چین سفارت له چینایي شرکتونو او کارکوونکو غوښتل چې سمدلاسه د افغانستان له سرحدي سیمې ووځي. تیره جمعه او یکشنبه تاجکستان له افغان خاورې د 2 بریدونو شاهد وو. د تاجکستان په خاوره کې پر چینایي وګړو بریدونه چې تاجکستاني چارواکو ویلي په لاسي بمونو ترسره شوي.
چینایي او تاجکستاني چارواکو اعلان کړی چې په دې بریدونو کې څه کم 15 چینایي وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. له دې بریدونو وروسته نن د طالبانو او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې اترې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې امیر خان متقي په دې خبرو کې ویلي چې ځینې ډلې د طالبانو او دوشنبې ترمنځ د اړیکو د خرابولو هڅې کوي. هغه د غرض ټینګار وکړ چې طالبان چمتو دي چې د ناوړه عناصرو په وړاندې له دوشنبې سره ګډ اقدام وکړي. همداراز د هیواد د بهرنیو چارو وزیر له لوري څرګنده شوه چې اسلامي امارت د سرحدي امنیت د ټینګښت د ګډو تحقیقاتو او هر ډول همغږۍ لپاره بشپړ چمتو دی او د شریرو عناصرو پر وړاندې ګډ اقدامات د وخت اړتیا بولي. په ورته مهال په دوشنبه کې د چین سفارت له چینایي شرکتونو او کارکوونکو غوښتي چې سمدلاسه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ له سرحدي سیمې ووځي. په دوشنبه کې د چین سفیر د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد د ملي امنیت کمیټې د لومړي مرستیال سره په خبرو اترو کې په تاجکستان کې د چینایي شرکتونو او وګړو د امنیت د ډاډ لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. له بلې خوا په 3 ورځو کې د افغانستان له خاورې په تاجکستان له بریدونو وروسته د دې هیواد ولسمشر د خپل هیواد د امنیتي چارواکو سره د سرحدي امنیت د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. امام علی رحمان ټینګار کړی چې دا اقدامات پارونکي دي. آن چیزی که در شمال افغانستان در حال وقوع است یکی از نشانه‌های بسیار کوچک حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان میباشد. در صورتی که وضعیت چنین دوام بکنه و رژیم طالبان تداوم پیدا بکنه این تهدید به مراتب بزرگتر و فراتر از منطقه ما بر امنیت بین‌المللی مطرح است. تاجکستان، چین او طالبانو تر اوسه پورې روښانه کړې نه ده چې د تاجکستان په سرحدي برخو کې د دوی له خاورې چا بریدونه ترسره کړي. خو دا بریدونه په داسې حال کې ترسره شوي چې لوړپوړو تاجکستاني چارواکو په دې وروستیو کې د لومړي ځل لپاره په کابل کې له طالبانو سره خبرې اترې وکړې او د دواړو خواو ترمنځ اړیکې د ښه کېدو په حال کې ښکاري. د طالبان او پاکستان ترمنځ د نندارویو په دوام د دواړو لورو پر یو بل د سیاسي کنایو ویلو لاس پورې کړی دی. تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر ته په خطاب کې ویلي دی چې پاکستان هم ډیر څه په حافظه کې لري. له دې مخکې عبدالغني برادر پاکستان ته په غیر مستقیم ډول خبرداری ورکړی و چې طالبان هم حافظه لري و هم دقیقه محاسبه. د دې سیاسي کنایو په منځ کې د پاکستان د دفاع وزیر ویلي دی چې پاکستان د طالبانو په در کې تیروتنه وکړه او اوس د په باور ځینې نور هیوادونه د پاکستان په پرتله د طالبانو پر پریکړو ډیر نفوذ لري. په وروستیو 2 ورځو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اختلافاتو نوې بڼه غوره کړې او دواړو لوریو یو بل ته سیاسي کنایې وایي. د یکشنبې په ورځ د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي دغه هیواد ته په غیر مستقیم ډول خبرداری ورکړ او ویلي دي چې طالبان هم حافظه لري او هم محاسبه. موږ هم حافظه لرو او هم اړینې محاسبې. دلته چې چا بد کړلي ټول یې بیرته ریبولو ته مجبور کړل. مګر د ګاونډیتوب او نړیوالو اصولو په چوکاټ کې موږ د یو خپلواک هیواد په توګه په معنادار او اصولي خبرو باور لرو. اوس د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د هغه په خبرو په خبرګون کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې پاکستان هم ډیر څه په یاد لري. उनको हो सकता है पिछली 10, 20, 30, 40 साल पुरानी चीजें याद हो. کېدای شي هغه د 10 یا 40 کلونو پیښې په یاد ولري خو موږ 15,000 کلن تاریخ او پیښې په یاد لرو. د همدې سیاسي کنایو په دوام تازه د پاکستان د دفاع وزیر له دوی چوله تلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي چې هیواد یې د طالبانو په درک کولو کې تېروتنه کړې ده. هغه د دې په دوام ټینګار کړی چې ځینې نور هیوادونه د پاکستان په پرتله پر طالبانو ډیر نفوذ لري. از دهه‌ها به این سو پاکستان در قبال افغانستان داشت. اما اکنون با نگاه به گذشته میفهمم که اشتباه خو اوس تیر ته په کتو پوهیږو چې موږ تیروتي وو
په تیرو 3 کلونو کې ما له هغوی سره خبرې کړې دي د هغوی له چلنده وپوهېدم چې پر دوی هیڅ باور نشي کېدی ځکه هغوی په خپله پر بل باور نه لري. د افغانستان پخوانی حکومت تل پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوه که څه هم طالبانو او پاکستان دا تورونه تل رد کړي دي. خو شنونکي وایي چې د دوی په باور د پاکستان د توقع خلاف کله چې طالبان بیرته واک ته ورسېدل د دواړو لوریو اړیکې د پوځي نښتو تر پولو ورسېدې. سره له دې یو شمېر سیاسي څېرې وایي چې د دوی په اند اوس په طالبان هغه لوبه له پاکستان سره کوي چې پاکستان د افغانستان له پخواني حکومت سره کوله. په کابل کې د صنعت او کلتور ملي او نړیوال نندارتون د ښځو او نجونو په ګډون د محدودیتونو سربیره پرانیستل شوی دی. د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي المنکر د مامورانو پراخه شتون د نندارتون فضا بدله کړې ده. خو له دې سره ځینې پلورونکي د خرڅلاو له کموالي هم شکایت کوي. په کابل کې د صنعت او کلتور ملي او نړیوال نندارتون پرانیستل شوی دی. هغه نندارتون چې پکې کورني تولیدات، لاسي صنایع او د هیواد د کار پیدا کوونکو لاسته راوړنې نندارې ته وړاندې شوي دي. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کارکوونکو پراخ شتون د نندارتون فضا بدله کړې او د ښځو او نجونو پراخ ګډون یې محدود کړی دی. دوی وایي چې د دغو کارکوونکو چلند له ښځو او نجونو سره ناسم او ځورونکی دی. د دغو اندېښنو ترڅنګ یو شمېر پلورونکي د پیرودونکو د نشتوالي، د خرڅلاو د کموالي او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. تا هنوز خوب فروشات نکردیم به خاطر که مشتریای بیرونی تا هنوز خبر ندارن که اینجا بیاین و محصولات ما را ببینن و اشتراک کنن. یو شمېر پلورونکي وایي چې اقتصادي ستونزې د دوی د کاروبار د پراختیا مخه نیولې ده. میتونستم کنار قاب کنم ولی بعض مشکلات اقتصادی بود نتونستم کنار قاب کنم. سره له دې محدودیتونو او اقتصادي ننګونو یو شمېر ښځینه پلورونکي ټینګار کوي چې د ټولنې په فعالیتونو کې د ګډون هڅې لا هم روانې دي. در اول هر کار که شروع میکنیم مثلا ما بودجه صحیح نداشتیم، دیگه حمایتگر صحیح نداشتیم، ما از همون تجارت کوچک شروع کردیم، بالاخره به جایی رسیدیم که ما را حال دفاتر حمایت میکنه و ما روز به روز پیشرفت کرده میرویم. په داسې حال کې چې طالبان هره ورځ د نجونو او ښځو پر حضور نوي محدودیتونه لګوي، بیا هم یو شمېر ښځې او نجونې په هڅو او هوډ سره د کار او کار پیدا کولو لاره تعقیبوي. وسم سوالانټ اقتصادي خبرونه. د قزاقستان رسنیو راپور ورکړی چې ژیوپولیټیک عواملو د منځنۍ اسیا هیوادونه دې ته اړ کړي چې د افغانستان له لارې خپل ترانسپورت او لوجستیکي جغرافیې ته بیا غور وکړي. رسنیو په سیمه کې د کارپوهانو او شنونکو له قوله خبرداری ورکړی که څنګه چې د افغان ترانس لاره ګړندې کیږي، منځنۍ اسیا د دې فرصت له لاسه ورکولو په درشل کې ده. کارپوهانو وویل چې مرکزی اسیا د افغانستان له لارې د خپلو اړیکو د بیا رغولو لپاره له یو نادر فرصت سره مخ ده. د یوه واحد ستراتیژي نشتوالی کولی شي یو ځل بیا د ټرانس افغان اجنډا په یوه له لاسه ورکړل شوي فرصت بدل کړي. تر دې مخکې ازبکستان او طالبانو موافقه کړې وه چې په 2025 کال کې د حیرتان هرات د اورګاډي پروژه پیل کړي تر څو د افغان ترانس اورګاډي پټلۍ پراخه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام راپور ورکړی چې په افغانستان کې د نومبر په 4مه اونۍ کې د لومړنیو توکو بیې هم لوړې شوي. په راپور کې ویل شوي چې د وریجو بیه چې په عمده توګه له پاکستانه څخه واردېږي لوړه شوې. د سرحدي لارو تړلو د نورو توکو په بیو هم اغیزه کړې ده. په راپور کې ویل شوي چې د ژمي له پیل سره د کارګرانو معاشونه نور هم راټیټ شوي او په ټول افغانستان کې د کار فرصتونه کم شوي دي. د هیواد په بازارونو کې د اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 15.15، یو یورو 15.28 افغاني، زر ایراني ریال 1.3 افغاني،
زر هندي روپۍ 216 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 12.4 افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ 222 افغانۍ. بهرني خبرونه. د نړیوالو فشارونو سره اسرائیلو پوځ په غزه او لویدیځه غاړه خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. په ورته وخت کې د اسرائیلو لومړی وزیر په بیت المقدس کې په پراخه کچه لاریونونو سره مخ دی. لاریون کوونکي د فساد تورونو له امله نوموړی د محکمې غوښتنه کړې ده. په سویل لبنان کې هم د اسرائیلو د بې پیلوټه الوتکو بریدونه دوام لري او په سیمې کې د شخړو د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. اسرائیلي ځواکونو د غزې ښار په ختیځ کې پراخ عملیات پیل کړی دی. راپورونه د زیړې کرښې تر شا د څو استوګنیزو ودانیو بشپړه ویجاړتیا په ډاګه کوي. اسرائیلي زغروالو موټرو هم د غزې په مرکزي برخه کې د البوریج پنډغالۍ په استوګنیزو سیمو ډزې کړي دي. د لویدیځې غاړې په هبرون ښار کې د اسرائیلي ځواکونو د ډزو له امله یو ماشوم مړ شوی دی. اسرائیلي پوځ همداراز د ښار د 3 روغتونونو په شاوخوا سیمو هم چاپه وهلې. دا بریدونه د اسرائیلي سرتیرو په موټر له برید وروسته شوي دي. په بیت المقدس کې لاریون کوونکو د بنیامین نتنیاهو د کور په شاوخوا راټول شوي وو. دوی د فساد په یوه قضیه کې د نوموړي د بخښنې وروستۍ غوښتنې ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې اسرائیل یو قانوني دولت دی، نه د ټرمپ د ملاتړ لاندې سیمه. د اسرائیلو ولسمشر هم دا غوښتنه د اندېښنې وړ وبلله او ژمنه یې وکړه چې په دې اړه به پریکړه په دقت او د ملي ګټو په پام کې نیولو سره وشي. په سویلي لبنان کې د هیواد رسمي خبري اژانس راپور ورکړی چې د اسرائیلو بې پیلوټه الوتکو د ایتاروم په ښار کې په یوه کور برید کړی دی. د راپورونو له مخې دا بې پیلوټه الوتکې په جبل الباد کې د اسرائیلو له یوې نوې جوړې شوي اډې توغول شوی دی. په تیر کال کې د اسرائیلو له لوري د لبنان نه خاورې نږدې 10,000 سرغړونې ثبت شوي دي چې له 120 څخه یې ډېر ملکي وګړي یې وژلي دي. په لویدیځه غاړه کې اسرائیلي پوځ د نابلس ښار په لویدیځ کې د یوه فلسطیني بندي کور ویجاړ کړی دی. په همدې حال کې د بریټانیا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلو غوښتي چې سمدلاسه ټولې لارې پرانیزي او غزې ته د نورو مرستو د لیږلو اجازه ورکړي. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له میاشتو ځنډ وروسته له زرو ډېرې خیمې غزې ته لیږدول شوي دي. د وروستیو شمیرو له مخې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې په غزه د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 80,000 کسان وژل شوي او له 170,000 ډېر ټپیان شوي دي. د لوبو نړۍ. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ د 5م فصل په دوام کې نن 2 لوبې ترسره شوي. د ارمان اف سی او ابو مسلم لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه نن له غرمې مخکې ترسره شوه او د ابو مسلم فرا لوبډلې خپل سیال ته د 2-0 په توپیر ماتې ورکړه. په دوام کې د پیروزي کابل او د کندهار اتفاق خانزاده ځوانانو لوبډلې له یو بل سره مخامخ شوي. د دې فصل د سیالیو شمیر 20 لوبو ته ورسید. د هیواد د 19 کلنو کرکټ لوبډله په هند کې د 3 اړخیزو لړۍ له پای ته رسیدو وروسته نن سهار هیواد ته راستانه شوه. ملي لوبغاړو د بنګلادیش او هند په وړاندې لوبه وکړه چې بریاوې ترلاسه کړې. په دې سیالیو کې د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډلې د هند په وړاندې د 15 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړه. په دې لوبه کې د افغان لوبډلې کپتان محمود خان د ډګر غوره لوبغاړی وپیژندل شو. ګرانو لیدونکو دا اوس موږ د نن شپې خبرونه او اوس تاسو ته بلنه درکو ترڅو د امو تلویزیون د نورو خپرونکو لیدونکي پاتې شي. د کره او تازه خبرونو لپاره زموږ ویب سایټ امو TV ته ولاړ شئ او د امو په نوم زموږ ټولنیزې شبکې در سره وڅارئ. الله پامان.